زموږ پښتنو اوس ټول کارونه فرق کړي دي. یو د الله کور چې مفات و چې په هغه کې پسخندونه نه و شروع کړي، هغه هم شروع کړي دي. دوستانو راځئ په دا ویډیو کې به تاسو ته ښکاره کړو چې زموږ پښتانه چې وزان ته په ټوله دنیا کې هغه پر اسلام ټینګ ولاړ خلک وزانو ته وایي، هغه مو اوس په مسجدانو کې یعنې د الله په کور کې دننه پسخندونه شروع کړي دي. د ویډیو مطلب مو دا نه دی چې موږ د خپلو فالوورزو یا د دې دپاره ویډیو جوړه کړو. ویډیو هم د دا دپاره ده چې زموږ خلک عبرت جندې واخلي. او بله خبره، بار بار په مسجدانو کې چې کوم ماشومان خلک و مسجد و جومات ته راولي، علما کرام په دې ستړي سو چې وروره کوم ماشومان چې په لمانځه نه پوهېږي هغه مسجد ته مه راولي. لهذا د دې د وجې د دوی د رشو د شورو د خبرو د وجې چې دوی پر لمانځه نه پوهېږي، د دې سمو خلکو لمونځ هم خراب کړي. راځئ دغه ویډیو هم راسره وګورئ او در نورو مسلمانانو پرې هم ورسوئ چې زموږ په پښتنو کې ولې علم دومره کم سوی دی. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ده تاسمور ده كافر وغير تاسمور تاسم مسلمان